یاره چې حقیقت خبره وي او نقل غوندې به وکړو یو کلیوال و نو چې لکه طالب وي چې سبا به داسې یعنې خر مخله چکر وایي که نه نو چې را به وتې وبېږتې چې د پوزیشن رانه ښه ده بیا به وي چې بله ورځ به لاړ شو داسې غزلې ویلې شوې چې بس به یې موږ غزلې زبردسته خبره زما په خپله دغه پوزیشن خیر دا خو څه داسې خبرې مې مدعا صاحب چې موږ کله درشو نو په خیرنو کپړو کې لیدلې کله در ورسېږو نو بیا به تازه کوي یو څو شعرونه عرض دي خپله تنهایی د چا امکان کې خرڅوم خپله تنهایی د چا امکان کې خرڅوم واخلې که نه هر څه په تاوان کې خپله تنهایی د چا امکان کې خرڅوم واخلې که نه هر څه په تاوان کې خرڅوم اوس مې د ثواب او ګټې دواړو کار معلوم اوس مې د ثواب او ګټې دواړو کار معلوم کړو اوس به پلاستیکي په باران کې اوس مې د ثواب او ګټې دواړو کار معلوم کړو اوس به پلاستیکي په باران کې خرڅوم او زم که د یوه ماښام سودا پرې د کور وشوه زم که د یوه ماښام سودا پرې د کور وشوه زم یو څو شعرونه په دوکان کې زم که د یوه ماښام سودا پرې د کور وشوه زم یو څو شعرونه په دوکان کې خرڅوم ډېر ښایسته یو څو شعرونه د بل غزل دي چې اوس مې د دم مقابله د داسې پیر سره ده اوس مې د دم مقابله د داسې پیر سره ده د چا جګړه چې مودې نه د تقدیر سره ده اوس مې د دم مقابله د داسې پیر سره ده د چا جګړه چې مودې نه د تقدیر سره ده او دا د یوې ورځې کیسه نه ده ته زړه مه وهه دا د یوې ورځې کیسه نه ده ته زړه مه وهه زما د ډېر عمر رشته جړا او ویر سره ده دا د یوې ورځې کیسه نه ده ته زړه مه وهه زما د ډېر عمر رشته جړا او ویر سره ده او ما چې ړومبی نظر لیدلی بدې شوی مې دی ما چې ړومبی نظر لیدلی بدې شوی مې دی د ستا د څومره وختیاري د دې خنزیر سره ما چې ړومبی نظر لیدلی بدې شوی مې دی د ستا د څومره وختیاري د دې خنزیر سره دې غزل آخري متقان دی مینوش صاحب هغه ویل چې سلامه تا ځان ته په کوم دلیل بادشاه وویل سلامه تا ځان ته په کوم دلیل بادشاه وویل د خزانې هره چابي دې د وزیر سره غزل یو ملګري مینوش صاحب له راولګلو ملک جان وزیر غزل دی د بل په خوله چې په ما کړي دا پاکستان نه ملګری د بل په خوله چې په ما کړي ته خو وینې خدایه د بل په خوله چې په ما کړي ته خو وینې خدایه یار مې د ظلم انتها کړي ته یې وینې خدایه
او په ما چې کوم ناز ادا کړي ته خو وینې خدایا په ما چې کوم ناز ادا کړي ته خو وینې خدایا او څه د غرور ډکه مسکا کړي ته خو وینې خدایا او والله کا هیڅ پروا زما کړي ته خو وینې خدایا والله کا هیڅ پروا زما کړي ته خو وینې خدایا زه چې هغه وایم دې دا کړي او د کلی خلق مې هم خیبه دې نه راغواړي کلی خلق می د کلی خلق مې هم خیبه دې نه راغواړي په بېوسۍ مې چې خندا کړي ته خو وینې خدایا د کلی خلق مې هم خیبه دې نه راغواړي په بېوسۍ مې چې خندا کړي ته خو وینې خدایا او څوک د ماښام نه تر سحر مست په شراب او کباب څوک د ماښام نه تر سحر مست په شراب او کباب څوک په نهر شپه سبا کړي ته خو وینې خدایا څوک د ماښام نه تر سحر مست په شراب او کباب څوک په نهر شپه سبا کړي ته خو وینې خدایا او خدایا ستا زار شم ورته بیا هم دومره صبر کوي خدایا ستا زار شم ورته بیا هم دومره صبر کوي دا چې ملنډې په ملا کړي واه ته خو وینې خدایا دا ډېر راحت دی دا ډېر راحت دی او ما چې د چا دپاره ټول عمر په غم کې تېر کړو ما چې د چا دپاره ټول عمر په غم کې تېر کړو هغه زما د سر سودا کړي ته خو وینې خدایا وزیرستان نه تر خیبر او باجوړه پورې وزیرستان نه تر وزیرستان نه تر خیبر او باجوړه پورې ظلم په ټوله پښتونخوا کې ته خو وینې خدایا او مقطع دا چې ملک د چا په مخ کې اوب قدرې هم ونه کړل ملک د چا په مخ کې اوب قدرې هم ونه کړل او لکه پتنګ سوځي رڼا کړي ته خو وینې خدایا ډېر ډېر ښایسته